بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که در ویدیو مشاهده میکنید اینجا شرکت تولیدی درخشان خالدار هست، واقعی حوزه دوم قسمت گرومار. اینجا موادهای خامی که در ویدیو مشاهده میکنید اینجا تولیدات کاستشنابا هست. فابریکه تولیدی درخشان خالدار هست که در این ویدیو مشاهده می شود. اوراق کتاب ها، رساله های مطبعی که در موتر هم شما مشاهده میکنید که توسط موتور کاملا از بازار جمع‌آوری میشه. خود یک توهین بر مقدسات است که در شرکت تولیدی درخشان خالدار در قسمت گرومار واقع حوزه دوم اینجا کاستشناب ها تولید میگردد. توسط همین موتر کلان رساله های مطبعی جمع‌آوری شده و در فابریکه درخشان خالدار انتقال داده و هدفشون تولید کاستشنابا می باشه. اینجا هم بعد از تولید موادهای خام که نتیجتا کاستشنابا از این فابریکه تولید میشه. محتسبینو د کارخونو څخه د نظارت پر مهال هغه کارخونې کشف کړي چې د کاغذ تشناب په جوړولو کې له مذهبي او تعلیمي کتابونو او ضایعاتو د اداراتو او مطبوعاتو څخه کار اخیستی. دا چې یاده کړنه د اسلامي مقدساتو ښکاره سپکاوی دی. له همدې امله مو د یادو کارخونو مسؤلین احضار کړل او تعهد مو ترې واخیستی چې له دې وروسته به یاد کار تکرار نه کړي. همداراز د بلخ ولسونو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو څو مقدساتو او اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی وکړي، او له هغوی هم غواړو چې د ورته منکراتو مخنیوي کې له موږ سره مرسته وکړي.